سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني په 2 ورځني سفر ازبکستان ته لاړ. ارګ وایي چې هغه د ازبکستان له ولسمشر سره په سیمه ییزه اتصال کې د افغانستان د موقعیت د ارزښت په اړه بحث او خبرې وکړې. طالبانو په هلمند کې د سلبستریز روغتون وسایل چور کړي. د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو تېره ورځ د هلمند ولایت سلبستریز روغتون ته ورغلي او د روغتون ټول وسایل یې چور کړي دي. وسلوالو طالبانو په 28 ولایتونو کې 260 ودانۍ ویجاړې کړې دي. د جمهوریت د مذاکراتي پلاوي غړی نادري وایي چې د جګړې له کبله په هیواد کې د 110 پراختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د چین د سوداګریزو توکو لومړۍ محموله د حیرتان بندر ته راورسېده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه 50 کانټینرونو توکي په روان کال کې د لومړي ځل لپاره د ریل پټلۍ له لارې هیواد ته راورسېدل. په بلوچستان کې د پاکستاني پوځ پر موټرو چاودنې د یو افسر په ګډون 3 عسکر وژلي دي. د پاکستاني پوځ ویلي دا پیښه د بلوچستان په ساحلي سیمه کې د پولیسو د ګزمې پر مهال رامنځته شوې ده.